اللہ پاک فرمائی چې ان الساعة لآتیة، بیشک قیامت خامخا راتلونکې دی، لا ریب فیها، د دې پر راتلو کې هیڅ قسم شک شبه نشته، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، خو اکثر خلق ایمان نه وروړي، په دې خبره باندې یقین نه کوي. د قیامت معنا قائمېدل او درېدل. د قیامت د ورځ ته قیامت ځکه وایي چې په دې کې به دا ټول مړي د دې خپلو قبرونو نه راپاسي او بدریږي، او بیا به د الله پاک دربار کې د حساب کتاب د پاره حاضر شي. نو د ټول زندګۍ د نیک عمل یا د بد عمل حساب کتاب د پاره د الله په مخ کې به ولاړ وي. فنا ته هم قیامت وی، فانی کېدل. نو دا قیامت دو دی، یو ورکوټ قیامت دی، یو لوی قیامت دی. هر انسان چې په خپله نیټه باندې وفات شي، نو د دغه انسان حساب قیامت په د باندې قائم شو. من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو نو په د باندې قیامت راغی. نو څنګه چې د یو انسان د مرګ ته او فنا کېدو ته قیامت وی، نو دغه رنګ د ټول عالم باندې به مرګ راشي، دا ټول مخلوق به فنا شي، نو دغه ته لوی قیامت وی. د هر انسان مرګ قیامت صغرا، او د ټول عالم مرګ قیامت کبرا. نو چې دا مرګ راشي دا هم قیامت دی، او بیا دوباره چې راپاسي او د الله پاک په دربار کې حساب کتاب د پاره ودرېږي، نو دغه هم قیامت. د دې قیامت راتلو نه مخکې قرآن او حدیث کې څه علامې هم ذکر شوي دي، څه وړې علامې دي او څه لویې علامې دي. د قیامت په علامو کې دا هم یو علامه ده چې دا خلق به زکات یو ټیکس او یو جرمانه او یو تاوان گڼي، او که چا سره امانت کې خودي شي، نو دغه پردې مال به خپل مال گڼي، او په دې مال کې به خپل تصرفات کوي، خیانت به کوي. سړی به د ښځو تابعداري شروع کی، او د مور نافرمانی به شروع کی. پلار به پردې ګڼلی شي، او دوست او اشنا به خپل ګڼلی شي. د دین علم به د دنیا حاصلولو د پاره، د دنیا د ګټلو د پاره به د دین علم زده کولی شي. او حکومت او سرداری به داسې خلکو ته ملو شي چې هغه به په قوم کې ډیر بیکاره او بدذات، لالچي، بدخویه به وي. او کم بنده چې د کم کار لایق نه وي، هغه ته به کارونه او مشري حواله کړي شي. خلق به د ظالمانو تعظیم د دې وجه نه کوي چې اسې نه دوی راته تکلیف ونه رسوي. شراب به ښکاره څکلي کېږي، ګډېدونکې او لوبې ویونکې زنانه به زیاتې شي، ډول سرنا وغیره سیزونه به ډېر پیدا شي. او د امت رستنی خلق په پخوانو بزرګانو باندې به بد رد وي، د هغوی په حق کې به ګستاخي او بې ادبي کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې داسې وخت راشي، نو په داسې وخت کې د عذابونو انتظار کوي. یو سره سیلی به راشي، طوفان. بعضې خلک به په دې ځمکه کې ننوځي، ځمکه به اوچ وي، خلک به پکې ډوب شي. د اسمان نه به کاڼي راورېدل شروع شي، د انسانانو شکلونه به بدل شي، بعضې سړو نه به خنزیر جوړ شي، بعضې نه به سپي جوړ شي. او ډېر افتونه او تکلیفونه به یو بل پسې داسې زر زر راشي، لکه چې په یو تار کې دانې پیللی شوي وي، او تار اوشلیږي، دا ټولې دانې یو بل د پاسه خورې ورې را غورځېږي. دا هم د قیامت په علامو کې علامې او نشانیانې دي چې د دین علم به کم شي، دروغ ویل به یو هنر او چالاکي ګڼلی شي، د امانت خیال به د زړونو نه وځي، او حیا او شرم به د خلکو نه لاړ شي. هر طرف ته د کافر زور وي، او د دروغو طریقې به راوځي. چې کله دا ټول نشانات راښکاره شي،
نو بیا به په دې ملکونو کې د عیسایانو حکومت شروع شي. په دغه زمانه کې د شام په وطن کې به یو سړی چې د ابو سفیان په اولاد کې وي هغه را پیدا شي او ډیر سیدان به قتل کی. په شام او په مصر کې به داغه حکم چلیږي. دغه زمانه کې د روم مسلمان بادشاه د عیسایانو د یوې ډلې سره به جنگ کوي او د عیسایانو دویمه ډله به د سره په صلح صلاحیت باندې وي. کم د دشمنانو جماعت چې دی نه هغه به په قسطنطنیه باندې حمله وکړي او هلته به خپل حکومت او اقتدار قایم کړي او د هغه ځای بادشاه به خپل ملک پرېږدي او شام ته به لاړ شي. د عیسایانو د کم جماعت سره چې د مسلمانانو د بادشاه صلح وي هغه ډله به د ځان سره کی او د دې دشمن جماعت سره به یو لوی جنگ وکړي. د مسلمانانو لښکر ته به فتح نصیب شي. بیا به د مسلمانان او د دوی د مرګري عیسایان یو ځای ناست وي. د مسلمانانو د یو سړي په مخ کې به یو عیسائی ووایي چې زمونږ د صلیب د برکت نه فتح وشوله. مسلمان به په جواب کوي چې د اسلام د برکت نه فتح حاصله شوله. په دې کې به خبر ورو زیاتیږي. دا دواړه سړي به د خپل مذهب والا خلکو ته آواز وکړي. مسلمان به مسلمانانو ته آواز وکړي، عیسائی به عیسایانو ته آواز وکړي او په خپلو کې به وجنګېږي. دغه جنگ کې به د مسلمانانو بادشاه شهید شي او په شام کې به د عیسایانو حکومت جوړ شي. بیا به دا عیسایان داغه بل ډلې د عیسایانو سره چې هغه د مسلمانانو دشمنان هغوی سره به صلح وکړي او پاتې مسلمانان به بیا مدینه منورې ته لاړ شي. مدینه منورې سره شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده. د عیسایانو حکومت به خیبر پورې ورسیږي. دغه ځای کې به د مسلمانانو سره فکر پیدا شي چې امام مهدی لټول پکار دی چې د دې مصیبتونو نه موږ ته نجات ملو شي. دغه وخت کې امام مهدی په مدینه منوره کې به وي او د دې یری نه به د مدینه منورې نه مکې مکرمې ته لاړ شي چې اسې نه خلک مې بادشاه نه کی. دغه زمانه کې چې کم اولیاء کرام دي او د ابدال درجه لري هغوی به ټول د امام مهدی په تلاش کې وي. دغه زمانه کې به د دروغو ډیر مهدیان را پیدا شي، دعوی به کوي چې زه مهدی یم. دې وخت کې به حقیقي امام مهدی خانه کعبه ته رسیدلی وي، طواف د بیت الله به کوي، د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې به وي چې بعضې نیکان بزرگان به وپیژني او په زور به راگیر کی او خپل حاکم به جوړ کی او بیعت به ورسره وکي. په دغه بیعت کې یو آواز د اسمان نه براشي، دغلته ټول خلک موجود وي، هغوی به ووري او آواز به دا وي چې دا د الله تعالی خلیفه او حاکم جوړ کړی شوی دی امام مهدی دی. د امام مهدی د ښکاره کېدو نه پس به د قیامت لوی لوی نشانات ښکاره کېدل شروع شي. غرض دا چې د بیعت دا قصه به مشهور شي. په مدینه منوره کې چې د مسلمانانو کم فوجونه دي هغوی به مکې مکرمې ته راشي. د شام، عراق او د یمن ابدال او اولیاء کرام ټول د امام مهدی په خدمت کې به حاضر شي. نور د عربو فوجونه به راجمع شي او دا خبره به په مسلمانانو کې مشهور شي. دغه وخت کې د خراسان نه د امام مهدی د امداد د پاره به یو لوی ډله، یو لوی لښکر راجمع شي چې د هغې لښکر مخکې تلونکې بنده یو سردار دی چې د هغه نوم منصور دی. په لاره کې بېدینې خلکو سره به جنګ کوي او را روان به او هغه کس چې د ابو سفیان په اولاد کې د سیدان وجري د سیدانو دشمن دی هغه به د امام مهدی خلاف راشي، یو لښکر به راولي چې دغه لښکر مکې او مدینې منځ ځنګل ته را ورسیږي نو د یو غر په ویښ کې به ودرېږي او ټول به ځمکه اوچ وي او دغه لښکر به پکې ډوب شي. دوه سړي به ترنه بچ پاتې شي چې هغې کې به یو امام مهدي له ورشي هغه به خبر ورکي او دویم به دغه سفیاني لښکر ته لاړ شي او هغوی ته به خبر ورکي.
عیسایان به د هر طرف نه خپل لښکرې راجمع کی او مسلمانانو سره به د جنگ کولو تیاری وکړي. په دغه لښکر کې به 80 جنډې وي او د هرې جنډې لاندې به 12,000 کسان وي. نو په دې حساب باندې 9,60,000 خلک به راجمع شي. امام مهدي به مکې مکرمې نه مدینې منورې ته تشریف راوړي، د پیغمبر علیه السلام روضه مبارکه ته به راشي او بیا به شام ته روان شي. دمشق ته چې لا رسیدلی نی، بل طرف ته د عیسایانو د فوج سره به مقابله راشي. د امام مهدي فوج به 3 حصې شي، یو حصه به وتښتي، یو حصه به شهیدان شي او 3 حصې ته به فتح او کامیابی حاصل شي. د دې شهادت او د فتح قصه به داسې وي چې امام مهدي به د عیسایانو سره جنگ د پاره لښکر تیار کی. ډیر مسلمانان به قسمونه اخري چې بغیر د فتح به خپله وسله ګدونه، بیا به دغه ډیر سړي شهیدان شي، لږ غوندې به بچ شي. هغه به امام مهدي له ورشي لښکر کې به هغه سره شامل شي. بله ورځ به دغسې انته قصه بیا وشي چې مسلمانان به قسمونه اخوري، هغې به هم شهیدان شي، لږ غوندې به بچ شي. او په 3مه ورځ به دغسې بیا وشي او په 4مه ورځ باندې دغه لږ کسان دوی به مقابله وکړي او الله پاک به کامیاب کی. دې نه پس به د کافرو نور جرأت نه وي چې حکومت وکړي یا د مسلمانانو سره جنگ وکړي. اوس به امام مهدي د ملک د انتظام بندوبست شروع کی. هر طرف ته به لښکرې روانې کی. دا ټول کارونه به وکړي او بیا به قسطنطنیه فتح کی. چې کله دریای روم غاړې ته ورسیږي، د بنو اسحاق 80,000 کسان په کشتو کې به سواره شي او د ښار فتح کولو دپاره به رلاړ شي. چې د ښار خواته ورنږدې شي نو الله اکبر آواز به وکړي. د الله د نوم د برکته به دا ښار فتح شي او د ښار دیوال به پروزي، مسلمانان به ښار ته ورشي، کافر به قتل کی او د عدل او د انصاف حکومت به شروع. خلق به د امام مهدي سره بیعت وکړي. دغه وخت پورې به د امام مهدي 6 یا 7 کاله شوي وي. بیا به دې وخت کې د دروغو یو خبر مشهور شي چې تاسو دلته ناست او په شام کې خود دجال راغلی دی او ستاسو په خاندانونو کې فتنه او فساد شروع کړی دی. په دې خبر اورېدو امام مهدي شام طرف ته به سفر شروع کی. د تحقیق دپاره به 9 یا 15 سواره مخکې ولیږي. په هغې کې به یو سړی راشي او وی به دا خبره بلکل غلطه ده، دجال لا راوتلی نه دی. امام مهدي به په اطمینان سا واخلي، بیا به په سفر کې جلدی نه کوي. اطمینان سره به حکومت بندوبست کوي او شام ته به ورسیږي. سوره چې تیر شي نو دجال به راوځي. دجال د یهودو د قوم نه یو سړی دی. اول شام ته او بیا عراق ته به ځي. د شام او د عراق ترمنځ چې راوځي دی به دعوه د نبوت کوي. بیا به اصفهان ته لاړ شي او 1000 یهودیان به د مرګرتیا وکړي او دغه ځای کې به د خدای دعوه شروع کړي. دارنګ په مختلفو ملکونو باندې به دې تیریږي. د یمن سرحداتو ته به ورسیږي او هر ځای کې بېدینه خلک به د مرګرتیا کوي تر دې چې مکې مکرمې ته قریب شي. نو د مکې مکرمې په دروازو به د فرشتو څوکیداري وي، نو مکې ښار ته به دننه نه پرېږدي. بیا به مدینې منورې اراده وکړي، هلته به هم د فرشتو څوکیداري وي، مدینې ته به دننه نه پرېږدي. بیا به په مدینه منوره کې 3 ځله زلزله راشي او کم خلک چې په دین کې سست او کمزوري دي هغوی به د دې زلزلې د یرې د مدینې منورې نه بهر لاړ شي او د دجال په جال کې به گیر شي. بیا په مدینه منوره کې یو بزرگ به را پیدا شي چې هغه به دجال سره ښه بحث وکړي. دجال به ولګي او دغه بزرگ به قتل کی او بیا به په چغه باندې ووایي چې ما دې مړ که زه بیا جم دې کوم،
تاسو وګورئ چې ستاسو مخکې جمدي شي زه خدای یم او که نه یمه. دغه بزرګ به را جمدي شي او به دجال به ورته چې ما خدای منې او وایي نه تا نه منم. بیا به یې مړ کي بیا به م ورته جمدي یې کي وایي ما منې چې خدای یم وایي نه. دې نه پس به د دجال په دغه سړي باندې نور وس رسېږي نه بیا به یې مړ کولی نشي اثر به پې نشي کولی. دجال شام ته به روان شي دمشق ته چې نږدې شي امام مهدي به مخکې رسېدلی وي د جنگ سامان تیارولو کې به مشغول وي د مازدیګر وخت به وي یو مؤذن به اذان وکړي خلک به مانځله تیاری کوي ناڅاپه عیسی علیه السلام د دوو فرشتو په اوږو باندې به لاس ایښي وي د اسمان د طرف نه دا دمشق جامع مسجد منارې سره به د جومات په چت باندې راکوز شي د جومات د چت نه په پوړو باندې به بیا راکوز شي امام مهدي به د جنگ ټول سامان هغه ته حواله کړي ورته به فرمایي چې د جنگ انتظام ته پخپله وکړه. عیسی علیه السلام به ورته وي د جنگ انتظام پخپله وکړه او زه صرف دجال پسې راغلی یم چې قتل یې کړمه. شپه به تېره شي سحر به شي امام مهدي لښکر برابر که او عیسی علیه السلام په یو اس باندې به سور وي یو نیزه به ورسره وي او دجال پسې به روان شي. مسلمانان به د عیسی علیه السلام سره وي او د دجال په لښکر باندې به حمله وکړي ډېر سخت جنگ به وکړي. دغه وخت کې د عیسی علیه السلام په سا اغشتلو کې به دا اثر وي چې تر کومې پورې نظر رسیږي هغې پورې به یې سا رسیږي او چې په کوم ځای باندې کافر موجود وي د عیسی علیه السلام د سا هغه هوا پې ورشي هغه هلته فورا هلاک شي. دجال چې عیسی علیه السلام وویني په دجال به وتښتي عیسی علیه السلام به ورپسې وي تر دې چې بابلد نومې یو ځای دی هغه ځای کې به یې رالاندې کي او په نیزه به یې ووهي او ختم به یې کي او مسلمانان به د دجال په لښکر باندې حمله وکړي قتل به یې کي. بیا به عیسی علیه السلام په نورو ښارونو کې تشریف وروړي او څومره خلک چې دجال تنګ کړي وي هغې ټولو له به تسلي ورکړي او د الله په فضل باندې دغه وخت کې به کافران ټول ختم شي یو کافر به مني. دې نه پس به امام مهدي وفات شي او ټول بندوبست د عیسی علیه السلام په لاس کې به راشي. دې نه پس به یاجوج ماجوج راوځي او د دوی د اوسېدو ځای نه شمال طرف ته آبادۍ کې به وي. بیا دې نه رستو 7 ملکونو پورې به دوی ورسیږي. سمندر چې د هغې اوبه به ډېرې یخې او بلکې جم شوي وي واوره به ترې جوړه شوي وي. عیسی علیه السلام به د الله په حکم باندې کوه تور ته وخیږي او یاجوج ماجوج بغیر چاپیره ټولو وطنونو کې ډېر لوی فساد شروع کړي. آخر کې الله پاک به یاجوج ماجوج هلاک کی. عیسی علیه السلام به د کوه تور نه راکوز شي 40 کاله پس به عیسی علیه السلام وفات شي او زمونږ د پیغمبر علیه السلام د روضې مبارک سره به دفن کیږي او د عیسی علیه السلام په ځای باندې یو سړی چې د یمن اوسیدونکی دی هغه به کینی د هغه جحجاح نوم دی او د قحطان قبیلې دی ابا ډیر دینداره او انصافداره وي ډیر ښکلی حکومت به کوي. دې نه پس به پرله پسې څو بادشاهان تیر شي بیا به په مزه مزه د نیکۍ خبرې کمې شي او بدې خبرې او بد کارونه به شروع شي. دغه وخت کې د اسمان نه به یو لوګی غوندې شروع شي او دغه لوګي نه به باران را اوریږي په مسلمانانو به زکام راشي کافران به بېهوشه شي. 40 ورځې پس به اسمان صفا شي. په دغه زمانه کې د لوی اختر میاشت به وي 10 تاریخ نه پس ناڅاپه دا شپه به ډېره اوږده شي د مسافرو زړه باندې به یو روب راشي ماشومان به په اوده کېدو ستړي شي څاروي به ځنګل ته پټو ته تلو راتلو باندې ستړي شي خو سبا کېږي به نه تر دې چې هر یو انسان باندې به یو یره
او یو هیبت راشي او بېقراره بشي. د 3 شپو په مقدار چې دا یوه شپه اوږده تېره شي نو دغه وخت کې به څه لږه غوندې رڼا شي، داسې لکه چې نور تندر نیولي وي نو نور به د قبلې د طرف نه را اوخیږي. دغه وخت کې چې نور د قبلې نه را اوخته نو که چا مخکې ایمان نه وروړی اوس ایمان وروړي نو ایمان یې نه قبلیږي. د ګناه نه مخکې چا توبه نه وي ایستی نو اوس بیا توبه نه قبلیږي. نور به دونه اوچت شي چې د دنیا د منځ ته به راورسیږي لکه د ماسپښین په ټیم کې چې وي. بیا به د الله په حکم مغرب طرف ته واپس شي. دې نه پس د عام معمول مطابق نور ختل نور پریواتل به کیږي، نور به بیا ډېر روښانه وي. دې نه څو ورځې پس به د صفا مروه په منځ کې د صفا سره نږدې زلزله به راشي او د دې ځمکې نه به یو حیوان یو زناور به راوځي چې د شریعت په کتابونو کې هغې ته دابة الارض وایي، یو ناشنا حیوان دی. هغه په ډېر تیز رفتار باندې په ټوله دنیا باندې چکر ولګوي. د ایماندارو په تندي باندې د موسی علیه السلام په امسا یو نورانی کرخه به راکاږي چې هغې سره به ټول مخ روښانه شي. د بې ایمانه خلکو په پوزه یا په گردن د سلیمان علیه السلام هغه ګوته چې هغې کې مهر لګېدلو یو تور مهر به ولګوي چې دې سره به دا مخونه خیرن او خړ پړ شي. دې کار نه پس به دابة الارض غایب شي. دې نه پس د جنوب طرف نه یو هوا ډیره مزیداره به را والوزي او د هغې هوا سره به د ایماندارو خلکو په دې ترخ کې یو دانه را اوخیږي او ایماندار خلک به وفات شي. چې ټول مسلمانان وفات شي نو د کافرو حبشیانو حکومت به په دنیا کې راشي. دغه خلک به خانه کعبه شهیده کی، حج به بند شي، قرآن شریف د خلکو د زړونو نه به اوزي او د قرآن شریف د کاغذونو نه به لیکل پورته شي. د الله یره او د خلکو نه شرمېدل دا به ختم شي. الله الله ویلو والا هیڅ څوک به باقي پاتې نشي. دغه وخت کې په شام کې به ډېره ارزاني وي. خلک به په اوښانو او په نورو سورلو او په پیاده تګ باندې هغه اړخ ته مخه وکړي. ډېر خلک به شام ته لاړ شي. کم چې پاتې وي په هغوی پسې یو اور به ولګېږي او دا اور به خلکو پسې وي، خلک ته مخکې اور به پسې وي تر دې چې ټول خلک به شام ته ورسیږي. په دې کې حکمت دا دی چې قیامت به په شام کې دا ټول خلک راجمع کوي. نو څه خلک په خپل طبیعت لاړل، څه د اور په ذریعه باندې هلته لاړ. اور به بیا غایب شي او دغه وخت کې 3-4 کاله چې تیر شي نو ناڅاپه د جمعې په ورځ د محرم په 10 تاریخ باندې خلک به په خپلو کارونو کې وي چې شپېلۍ به ووالي شي. اول به دغه آواز داسې په مزه مزه وي، بیا به تیزیږي تر دې چې هر چاته به دغه آواز ورسیږي. موجوده جمده مخلوق به ټول فنا شي، ځمکه اسمان به ټق پق اوچوي، دنیا به فنا شي. کم وخت کې چې نور د قبلې د طرف نه راختلو تر دې وخته پورې به 6 کاله زمانه وي. دې نه پس تمام مخلوق به فنا شي، بالکل خاموشي به وي، یو ذات د پروردگار به پاتې وي، نور تمام مخلوق ختمیږي به. دغه قیامت شو، تمام خلق ختم بشي. 40 کاله پورې به بیا خاموشي وي. دې نه پس چې 2 شپېلۍ والی کېږي نو خلک به د خپلو قبرونو نه راوځي او د الله په عدالت کې به پیش کېږي. که څه خلک د مسلمانانو د بادشاه مقابله کوي او بغاوت کوي، هغه هم د دې آیات لاندې داخل دي. د مسلمانانو منځ کې صلح او روغه جوړه پکار ده. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کچریو دوډلې د مؤمنانو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کچریو دوډلې د مؤمنانو اقتتلوا، یو بل سره قتل و قتال کوي، جګړه کوي، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، نو تاسو صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې. عام مسلمانانو ته حکم دی
چې د دې په منځ کې صلح وکړي. حکومت دی ولا په منځ کې صلح وکړي یا عام مسلمانان دی ولا صلح وکړي. فاصلحوا بینهما نو د دې دواړو ډلو په منځ کې صلح وکړي. فإن بغت إحداهما على الأخرى کچره ظلم کيو د دې دواړو ډلو نه على الأخرى په بل ډله باندې. فإن بغت کچره بغاوت کوي ظلم کوي احداهما یو د دې دواړو ډلو نه على الأخرى په دې دویمه ډله باندې فقاتلوا پس او جنگیږي تاسو التي د هغه ډلې خلاف تبغي چې کوم ظلم کوي کوم ډله چې ظالمه ده نو د هغه ډلې خلاف او جنگیږي حتی تر دې پورې تفیء الى امر الله چې دوی رجوع کی د الله حکم طرف ته. ظالمه ډله د الله حکم ته غاړه کېږدي رجوع کی. فإن فاءت کچر دا ظالم ډله رجوع کی حق طرف ته الله حکم طرف ته فاصلحوا بینهما نو تاسو صلح وکړئ د دوی په منځ کې بالعدل په عدل او په انصاف سره. د دې باغی ډلې د دې ظالم ډلې خلاف چې تاسو ظلم اونکه او تاسو صلح وکړئ بینهما د دوی په منځ کې بالعدل په عدل سره په برابر سره واقسطوا د دوی په منځ کې انصاف وکړئ. ان الله يحب المقسطين بشک الله محبت کوي المقسطين د انصاف والو سره. کم خلک چې په انصاف فیصله کوي الله ور سره محبت کوي. انما المؤمنون اخوة بشک مسلمانان خپلو کې رونه دي. انما المؤمنون اخوة بشک مسلمانان خپلو کې رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم نو تاسو صلح وکئ روغه جوړه وکئ بین اخویکم د خپل رونو په منځ کې. دا ټول رونه دي نو د رونو په منځ کې صلح وکئ. د دوه کسو په منځ کې اختلاف راشي د دوه ډلو په منځ کې اختلاف راشي نو د کلیو د علاقې مشران نیکان خلق هغوی د صلح لپاره کوشش وکړي. وی د دوه کسانو په منځ کې اختلاف هي الحالقه دا خریون کې را دا اختلاف د دوه منځ کې دا خریون کې دی. نو پیغمبر علیه السلام نه مرګري تپوس کوي چې سخري ویخته نخري دین در نخري یعنی څنګه چې نه د بنده په سر باندې چاړه کېږدي په مزه مزه ټول ویخته تې لري کی. نو داسې د دوه کسانو په منځ کې اختلاف دا د دې دواړو کسانو نه ایمان لري کی دین ته نه لري کی. نو خریون کې را خو د دین او د نیکو اعمالو خریون کې را. نو خدای پاک دې مسلمانانو ترمنځ اختلافات ختم کړي. د دوه کسو په منځ کې د صلح صلاحیت خبره اترې کول یو بل له جوړه ورله کول وی دا داسې بهترین عمل دی چې د فرض عبادت نه وروسته د دې نه بهتر عمل بل نشته دی. د دوه کسانو په منځ کې د صلح صلاحیت خبره کول د دوه کسو او تکبر ونه کې د دوه کسانو په منځ کې د صلح صلاحیت خبره کول د دوه کسو په منځ کې روغه جوړه خبره کې نو لیکي که توریه وکړي شي نو دا خدا توریه تاسې خالص دروغ مه وایې خالص دروغ نه دی خو او توریه دې ته وایي چې داسې خبره وکړه چې د هغې دوه مطلبه وي یو قریب مطلب وي او بل بعید مطلب وي یو نږدې بل لرې نو ستا دا مخاطب به تېنه هغه قریب معنا واخلي یو خبرې دوه معنی وي نو راته چې چاته خبره کوي هغه به قریب معنا واخلي ستا ذهن کې به بعید معنا وي یا د دې عکس وکړه. نو د دوه کسانو چې په جوړه راځي نو داسې توریه وکړه. خو د دې توریې یو مثال داسې دی لکه پیغمبر علیه السلام چې هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره غار ثور کې خو یې 3 شپې وکړو د هغې نه پس بیا مدینې منورې ته روان شو. پیغمبر علیه السلام ته یو سړی مخې له راغی خو پیژنده یې نه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پیژنده
نو هغه سړی ابوبکر صدیق ته وایي یا صدیق من معکا، صدیق له تا سره څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام تپوس ته کوي چې دا د سره څوک دی؟ کافرو انعام ایستو، اعلان یې کړو که چا پیغمبر علیه السلام شهید که او که جندی گرفتار کو راوستم دونه انعام به ورکو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي که دا پیغمبر علیه السلام اصل نه دا سړی حمله وکړي پیغمبر علیه السلام ته نقصان ورسېږي، تکلیف ورسېږي، نو دا خو نشي ویلي چې دا پیغمبر علیه السلام دی. که وایي چې نه پېژنم نو دا دروغ دی. نو اوس ابوبکر صدیق یو داسې خبره وکړله چې پیغمبر علیه السلام یې بچ کړ او دروغې مو نه وي. وی رجل یهدین السبیل، دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي. د عربو کې دا یو طریقه وه چې یو تاجر به یو ناشنا علاقې ته لاړو نو د هغه ځای لارې کوڅې به ورته نه وې معلومې، نو د هغه ځای یو سړی به ځان سره رهبر کړ او هغه له به یې پیسې ورکولې چې ته ما ته لارې کوڅې ښیې او زه به په دې کلي کې تجارت کوم. دا د تاجرانو طریقه وه. ابوبکر صدیق تاجر و. اوس ابوبکر صدیق دغه تپوس کوونکي سړي ته وایي رجل یهدین السبیل، دا یو سړی دی ما ته لار ښیي. نو هغه سړي ته نه دا معنا واغشته چې دی تاجر دی او دی ځان سره د کلي څوک رهبر را روان کړي لار ورته ښیي. هغه ته دا قریبه معنا واغشته. ابوبکر ته نه بعیده معنا واغشته چې دا یو داسې سړی دی چې د آخرت لار راته ښیي، پیغمبر دی د آخرت لار راته ښیي. هغه سړي خپله مخه وکړله او دی خو تعرض نه کړ، پیغمبر علیه السلام ته رانغی که دا پیغمبر علیه السلام دی خو سړی راته سړی پیغمبر علیه السلام یې نیوه. نو دې ته توریه وایي. نو ته که د دوه کسو منځ کې جوړه کې نو داسې خبره وکړه چې د هغه سړي پې د زړه هغه اطمینان او تسلي راشي، جوړې ته یې زړه وشي. داسې مه وایه چې هغه خو تا پسې کنځل کول او هغه خو ستا خلاف خو ډېرې وسلې هم تیارې کړي او سړو ته هم ویلي او روغ به ترې نه ګرځئ چې دا خو دا دې ورته ووایې خو تا نور هم ګرمي پیدا کړله. نو ګرمي مه پیدا کوه، نرمي پیدا کا. داسې خبره وکړه چې په منځ کې هغوی نرمي راشي. لکه داسې وایي چې هغه خو وایي چې دا خو زما رور دی، چې دا دې وایي هغه وایي چې زما رور دی، نو زما ورسره کومه دښمني، زما هم رور دی، راځه چې ورشو چې راضینامه ورسره وکړو. نو داسې خبرې وکړه چې د دوی ترمنځ جوړه راشي. که په ظاهره دا دروغ کاري خو حقیقت کې به ګورې رښتیا وي، توریه به وي. نو د دوو کسو ترمنځ جوړه کول دا یو بهترین عمل دی. شیطان پې خفه کېږي او الله پې رضا کېږي. فاصلحوا بین اخویکم، پس تاسو صلح وکړئ په مابین د خپلو وروڼو کې، د وروڼو منځ کې جوړ وکړئ. واتقوا الله، دا الله نه ویریږئ. لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. لعلکم، لعل چې راشي په قرآن کې او دا الله د طرف نه وي، نو دا حاکمانه انداز کې یو مضبوطه وعده وي، خامخا به در باندې رحم کېږي. نو د دوو کسانو چې مسلمانان دي د هغوی په منځ کې صلح وکړئ. دا ستاسو یو بل سره نوړه دي، د دشمنانو سلوک ورسره مه کوئ، د کافرو سلوک ورسره مه کوئ. او داسې مه پرېږده چې کوي به خپل کار به کوي، اختلاف ولا ختم کا. د الله نه ویریږئ، طرفداري پکې مه کوئ، انتقامي جذبې سره کار مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. دے آیات مبارک کی لا يسخر قوم یو بل ادب ذکر کیږي، آداب معاشرت دی. دا دریو سیزونو نه منع پدې ده کې ذکر ده. یو مسلمان سره مسخره او خندا مکوا. لا يسخر قوم، مسخره ستوي د یو کس د سپکاوي او توهین د پاره د هغه یو عیب داسې ذکر کول چې خلک په اوخاندي، دې ته مسخره وي، تمسخر ورته وي، سخریه ورته وي، خندا ورته وي. خندا دې نه کوي، ټوکې دې نه کوي. یو قوم په یو قوم پورې
چې خلک په خاندي او دا مسخره او دا ټوکا په جبم کیږي او څنګه چې په جبه کیږي نو دا چې په لاس خو باندې کیږي د چا پیخې کول د چا نقل کول چا اشاره کول په داسې طریقه چې څوک یې وویني څوک یې وګوري نو دغه بنده ورته سپک ښکاره شي او خندا ورپورې وکړي شي نو دا خندا دا مسخرې دا ټوکې حرامې دي اوس د دې خندا او د ټوکو مسخرو منع په قرآن کې ډېر اهتمام سره شوی ده نارینو ته ځان له خطاب شوی دی زنانو ته ځان له خطاب شوی دی نو نارینا په لفظ د قوم باندې ذکر شي لا یسخر قوم من قوم سړي دې په سړو پورې ټوکې نه کوي او زنانا ځان له ذکر شوی ولا نساء من نساء خذل په خذ پورې ټوکې مسخره او خندا نه کوي وی دا ځکه چې کوم سړی په بل سړي پورې خندا کوي شاید چې دا خندا کولو والا بهتر نه وي او دا چا پورې چې خندا وکړه هغه بهتر وي الله پنځ افضل او بهتر وي دارن کومه ښځه چې په بلې ښځې پورې خندا مسخره کوي نو دا خندا کوونکې به د الله پنځ بهتره نه شاید چې دا چا پورې خندا کړه هغه افضل او بهتره وي نو قرآن د سړو په سړو پورې ټوکه منع کړله او د ښځو په ښځو پورې ټوکه او خندا یې منع کړل د سړو په سړو پورې او د ښځو پورې خندا مسخره قرآن منع کړل او دا ذکر نه کړ چې سړی د ښځې پورې نه خاندي او ښځه د سړي پورې نه خاندي دا ذکر نه کړ کني دغه حرام دي سړی په ښځه پورې ښځه په سړو پورې خندا مسخره کول دا حرام دي خو ذکر نه کولو کې اشاره دی ترا چې د ښځو او د سړو یو بل سره ګډون ناجایز دی ښځه او سړي یو بل سره ګډوډ کېږي نه نو مسخرې به پکې کولې کوي خندا او مسخره به هم نه کوي که د یو بنده په بدن کې په قد و قامت کې په شکل صورت کې صحیب د ته په نظر راغی نو په هغه باندې په خپلم مخانده او بلم په مخانده وه د یو انسان په بدن کې تا ته عیب ښکاره شو خپلم مخانده بلم مخانده وه جرأت به نه کې ځکه تا ته نه ده معلومه چې دغه بنده چې دا تا ته عیبجن ښکاري دی په صدق او په اخلاص کې د الله په نسبت باندې ستانه افضل وي نو ته پورې ولې خاندې چا پورې خندا مه کوه چا پوزه چیتې ده او ته په پوزه باندې ګوته ږدې نو اشاره کوي چې دا خو چیت پوزې دی د چا د غوږ فرق دی هغه ته خپل غوږ باندې ګوته کېدی او بل ته وایي چې وګوره که نه د چا په خپو کې فرق دی او ته داسې کوږ ځې راځوي او د هغه پېښې کې ګوټ ګوټ کېږي دا ته هغه پورې خندا کوي د چا د لاسو فرق دی او ته پورې یا په جبه وایي یا په لاسو حرکت داسې کې چې و پورې خندا کوي نو دا کار حرام دی دا آیات چې سلف صالحینو اورېدلی نو د هغوی دا حالو چې عمر ابن شرحبیل فرمایي وایي که یو سړي د چیلې پتی باندې زه ووینم چې خولې لګولې ده او پیرې وي او په هغه پورې ماله خندا راله چې ګوره دا غټ سړی دی او د چیلې تېرې وي ماله خندا راله زه یریږم چې ما به خدای دقسې کي ما پورې به م خلک وخاندي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که زه یو سپي پورې وخاندم نو یریږم چې اسې نه ما خدای داسې نه کي سپي پورې به م نه خاندم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک د مسلمانانو د شکلونو ته او د مال دولت ته ګوري نه ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ستاسو د شکلونو ته مالونو ته ګوري نه ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو د زړونو ته ګوري او ستاسو عملونو ته ګوري نو د حدیث مبارک نه یو قانون معلومیږي چې دا چا په معامله کې ظاهري حال ته وګوري نو قطعي حکم مکوه ځکه چې د دې بنده ظاهري اعمال تا ته ښه ښکاري خو د زړه هغه باطني قلبي کیفیت هغه الله پیژني دی د الله په نسخه نه وي په ظاهره تا ته بزرګ ښکاري
خو دنه د زړه کیفیت الله ته معلوم دی. شاید چې زړه ښه ني نو په ظاهر فیصله مه کوه، او که د یو بنده ظاهري حال او اعمال تا ته بد ښکاري، شاید چې د ده باطني حالات او قلبي کیفیات د ده د بدو عملونو کفاره شي. د الله په نسبت باندې ښه زړه کې دننه ښه بار حالت خراب دی. نو ته که د ده د ظاهري بد عمل ووینې نو د بد عمل ته بد ووایې، خو د بنده ته سپک مه ګوره. شاید چې د زړه کیفیت ستا نه ښه وي، په هغې الله وبخي. نو ته د بنده ته سپک مه ګوره. که بنده بد عمل کو نو هغې بد عمل ته سپک وګوره، خو د بنده ته به سپک نه ګورې. اخر د چا بنده دی؟ د الله. نو د الله بنده ته سپک مه ګوره. تم د الله بنده او دغه هم د الله بنده دی. فیصله الله ته پرېږده. نو یو شی دغه ذکر شو چې مسخرې مه کوه. ولا تلمزوا انفسکم، او په چا کې عیبونه مه لټوه، په چا الزام مه لګوه. لا تلمزوا انفسکم، ځانونو کې عیب مه لټوه. سړی خو ځان کې عیب نه لټوي، بل کې عیب لټوي. نو بل مسلمان کې عیب لټول داسې لکه ځان کې عیب لټول. لکه الله وی لا تقتلوا انفسکم، ځانونه مه وژنئ. نو ځان خو څوک وژني نه، او بل مسلمان وجل داسې دي لکه خپل ځان وجل. لا تلمزوا انفسکم، ځانونو کې عیب مه لټوئ، یعنی بل مسلمان کې عیب مه لټوئ. ځکه چې ته بل کې عیب لټئ، هغه به پتا کې عیب ولټئ. او ته چې بل ته یوه ګوته نیسې نو خیال وکړه ځان ته دې څو ګوتې نیولي دي. او ته چې د بل عیبونو ته ګورې نو خلک به ستا عیبونو ته وګوري. وفیک عیوب وللناس اعین، یا بنده تا کې عیبونه دي او د خلکو سترګې دي. نو په دې سترګو تا ته خلک ګوري، نو بې شمېره عیبونه تا کې دي. نو د بل عیبونه مه لټوه، خپل عیبونه به د خلکو ته ښکاره شي. نو ښه بنده هغه دی چې ځان ته خیال وکړي، بل به درته بد ښکاره نه شي، خو خپلو عیبونو ته دې وکتل. خپل ځان ته خیال وکړه، د نورو عیبونه به دې بلکل د نظره پناه شي. بهادر شاه ظفر د هندوستان بادشاه و، شاعر و. هغه به وی نتی حال کی جب اب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، چې د خپل حال من ته کمې پورې خبر نو، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، نو د خلکو عیبونو او هنرونو ته به م کتل. د خپل حال خبر راته نو، او د خلکو عیبونو او هنرونو به م کتل. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، چې په خپلو بدو باندې م کله نظر را پرېوته تو جهان میں کوئی برا نہ رہا، په دې ټول عالم کې راته بل اډو بد ښکاره نه شو. نو خپل ځان ته وګوره، بل ته مه ګوره. چې د بل عیبونه لټې نو ځان دنه ایر شو، ته به ټول بیکاره یې، او ځان ته ګورې نه د خلکو عیبونه لټې. انسان په خپله لکه د غلبیل سورې سورې دی، او چې بل ته وګورې کوزې وي تا کې دوه سوري دي. خپله لکه د غلبیل چام ته جوړ دی، او کوزې ته وي تا کې دوه سوري دي. نو لږ ځان ته وګوره. دریم څیز په دې آیات مبارک کې چې ذکر راغلی، چې منعت راغلی ده، هغه دا چې چاته خراب نوم ماخله. القاب آداب ښکلې ښکلې خلکو ته وایه، او خراب نوم چاته مه وایه. داسې نوم چې بنده یې ووري هغه پې خفه شي. لکه یو بنده په ګوډه ته یا ګوډه، نو ګوډ ورته مه وایه. یو بنده سترګه ړنده ده، ای چقوره، ای ړونده، دا ورته مه وایه. دا الفاظ سپک دي، په دې باندې بنده ته ځان سپک ښکاري، بل هم ورته سپک ښکاري. وایي دا آیات په دې واقعه کې نازل شوی دی چې په مدینه منوره کې اکثر خلک داسې وو چې دوه درې نومونه باندې به مشهور وو. بعضې نومونه به داسې وو چې خلکو به د سپکاوي په نظر باندې، د سپکاوي په وجه باندې دا نومونه اخیستل. پیغمبر علیه السلام ته خو معلوم نو چې دا په څه وجه دا نوم اخلي. نو بعضې وخت پیغمبر علیه السلام به په هغې بد نوم سړي ته آواز وکړ. نورو صحابه کرامو به ورته د الله محبوبه دا سړی ګورې په دې نوم خفه کېږي. نو الله دا آیات نازل کړي چې چاته بد نوم مه اخلی،
یو دا مطلب شو چې په یو نوم باندې بنده مشهور شوی خو په خفه کېږي نو دغه نوم ورته مه اخله. او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی د دې دا مطلب هم دی چې یو بنده یو د ګناه کار کو او اوس یې توبه استره او د توبې نه پس هم ورته ته هغه نوم اخلې. لکه یو سړي شراب څښل اوس یې توبه استره ښه بزرګ سړی دی او ته چې وینې اواز او شرابي نو په دې نوم خو خفه کېږي هغه خو د شرابو نه توبه استره ته بیا ورته شرابي. یا یو سړي زنا کوله اوس یې توبه استره تا خلکو ته دقه زناکار راغی او زناکاره دی خورا شه نو دا نوم ورته مه اخله. یا اغلا چې ته پخوا کړې ده او توبه استره او ته یې غله دی خورا شه نو دا نومونه سپک دي دا چاته مه وایه. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم بنده یو مسلمان ته د ګناه پیغور کوي چې دې بنده د ګناه نه توبه استره او دې ورته د ګناه پیغور کوي الله ذمواري اغشته چې دا بنده هم په دقه ګناه کې به مبتلا کوي چې دا بل ته غل وای نو دی به په غلا کې گرفتار شي په غل به دی مشهور شي چې دا بل ته زناکار وای او غره زنا نه توبه صدا سړی به الله زناکار کی چې دا بل ته شراب او پیغور کوي دی به الله شرابي کی. نو چاته غلط نوم ماخلا د بعض خلکو نومونه مشهور شوي وي او دغه نومونه خراب وي خو د دې نوم نه بغیر پیژنګلو نه کېږي د دغه نوم نه بغیر پیژنګلو تعارف نه کېږي. نو د دغه نوم ذکر کولو عالمانو اجازت کړی دی خو په دې شرط چې د سپکاوي په نیت به دا نوم نه اخلي. لکه اعرج ګوډ ته وایي ګوډ اعمش چې دا سترګې وړې وړې چوچې ورته موږ وایو. اوس یو بنده په دې نوم مشهور شوی دی که دا نوم ته نه اخلي نو بلکل یې څوک نه پیژني نو د سپکاوي په نیت نه او د پیژنګلو په نیت دا نوم ویلی شي. لکه د احادیثو په دې راویانو کې یو راوي د سلیمان نومې دی او چې ته شل ځله سلیمان ووایې نو څوک یې نه پیژني او د هغه سترګې وړې وړې وې په چوچي مشهور شوی عربی کې ورته اعمش وایي نو چې وی سلیمان الاعمش نو ټول خلک یې پیژني. مروان د یو سړي نوم دی راوي دی او د رنګه زیړو نو هغه ته بیا زیړ وي مروان الاصفر نو په دې نوم پیژندی شي. حمید د یو راوي نوم دی هغه یو پټې لړو طویل به ورته خلکو لړو وي نو حمید الطویل نو چې دا نوم نه اخلي نو څوک یې پیژني نه نو د سپکاوي اراده او قصد نشته نو داسې نوم اغشتی شي. د خپل معاشره کې تاسو وګورئ بعضې نومونه مشهور شوي دي نو چې هغه نوم ورسره نه اخلي نو هغه اصلي نوم چې ته یو شل ځله مو واخلي څوک بیا ونه پیژني. نو ښکلي القاب آداب وایا او غلط القاب آداب چاته مه وایا. اوس دا ښکلي القاب آداب دا د هرې علاقې خپل رسم و رواج وي او په هغې کې څه نومونه ښکلي مشهور شي او خلک یې خوښوي. لکه عرب چې دي نو هغوی به سړي ته یا ښځې ته د زوی د لور د مور د پلار په نوم آواز کو او دې نوم ته اسم کنیه وي. لکه عبدالله نوم دی د پیغمبر علیه السلام د تره د زوی او ډیرو خلکو به ورته عبدالله نه وي ابن عباس به یې ورته وي د عباس زوی ابن عباس. عبدالله د عمر رضی الله تعالی عنه د زوی نوم دی خو عبدالله ورته نه وي ابن عمر ورته وي دې ته اسم کنیه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ابو حفص وی د حفصې پلار. نو په عربو کې دا اسم کنیه دا ښکلي القاب آدابو. نو پیغمبر علیه السلام دا القاب آداب خوښ کړي دي. زموږ د پښتنو علاقه کې چې سړی واده وکړي نو ناوې ته نوم نشي اخیستی او ناوې د زلمي ته نوم نشي اخیستی دواړه یو بل ته نوم نه اخلي. نو چې کله ماشوم وشي که هلک وي که جینۍ وي نو د هغې نه پس دوی له یو لار خدای پاک ورکړله د فلاني پلار او د فلاني مور دا نوم بیا یو بل ته اخلي. که سړی خبره کوي نو د فلاني مور او که ښځه خبره کوي د فلاني پلار
د فلانه پلار د فلانه مور دا اسم کنیه ده پښتنو کې د دې رواج شته خو اسم کنیه دوی نه پیژني او بل نوم یې ولا یې نه دی پښتنو ولا نوم نه دی خو د عربو اسم کنیه پښتنو کې رواج شته نو دا خپل الفاظ دي ښځه به خاوند ته نوم نه اخلي که دا خاوند ته کشر دی او که ته مشر دی دا بې ادبي ده نوم به نه اخلي خاوند ته به نوم نه اخلي او دقه دی وایي چې د فلاني پلار او د فلانې پلار دا ښه دي او د سړي لپاره زیات مناسب نه دي چې هغه د ښځې نوم اخلي ډېر مناسب نه دي د دې نه علاوه نور ښکلي القاب پیغمبر علیه السلام هم ښوولي دي لکه ابو بکر صدیق لقب یې ورکړی دی ابو بکر خپل نوم شو نو صدیق ورته وایي صدیق اکبر او یا ولا بل نوم عتیق من آزاد عمر رضی الله تعالی عنہ خپل نوم عمر دی پیغمبر علیه السلام ولا بل نوم کې خو فاروق د حق او د باطل منځ کې فرق کوونکی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام تر دی او ډېر بهادر میدان جنگ کې به ډېره توره کوله نو دته اسد الله وي د خدای زمری خالد ابن ولید خالد خپل نوم دی پیغمبر علیه السلام ته سیف الله دا الله توره ده نو دام القاب دي نو خپل القاب آداب د دې استعمال خدي او د خراب القاب و آداب نزان ساتا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم خندا و مسخره دن که یو قوم پا یو قوم پوره ان سړی په سړو پوره عسى ان يكونوا خيرا منهم شاید چې دوی بهتر وي دا چا پور چې خندا کی دوی بهتر وي منهم د دې مسخره کول کنا ولا نساء من نساء او زنانه دې خندا او مسخره نه کوي په زنانو پوره عسى ان يكن خيرا منهن شاید چې دا چا پورې خندا کړې شوې ده دا بهترین وي منهن د دې خندا کوونکو نه ولا تلمزوا انفسکم عیبونه ملټوئ په خپلو ځانونو کې یعنې په نورو مسلمانانو کې ولا تنابزوا بالالقاب او په ناکاره نومونو باندې چاته آواز مه کوئ ولا تنابزوا مولئ تاسو بالالقاب پناکار لقبونو باندې یعنی موای چاته ناکار القاب چاته مې استعمالوي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بئس الاسم ناکار نوم دی الفسوق د ګناګاره بعد الايمان د ایمان نرستو یو بنده ایمان وروړي دی مخکې چې ته ګناه کړی دی هغه ورته اوس یادې نو بعد الايمان د ایمان نرستو د فسق نوم یادول دا بد دی ومن لم يتوب اغا چا چې توبه اونه وستله فاولئک هم الظالمون پس دغه کسان بے انصاف او ظالمان دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين